په یاد دی وي نه پوهېږم هغه بروډ کې ته وې که نه وې دغه هغه ته زه ور وختمه ما ورته ویلې چې دغه مالي خان حاجي چې هغه ته تللی ده دغه دا کومه ساحه کې چې تا هغه جوړ کړی ده ویډیو دې جوړه کړې ده د هغه کوم کلیپ چې تا جوړ کړی ده دلته خو مالي نه زه هغه داسې کار به وکړو که نه که بېګا ته هغه لایف راغی هغه سره د ما لږ نور کارم ده دواړه به ور وخېځو همدغه خوشحال به مو ور وخېځئ مخامخ به هغه سره خبرې وکړو ځکه موږ دا مناسبه نه ده چې موږ په اظهار خوشحال رانیولی ده چې ته د باسط ملګری یې او باسط سره ته کښېنې ته خامخا دا خبره په باسط ومنه باسط ته مخامخ موږ ویلی سو نه توپ ده نه ټانک ده نه تیاره ده ورسره نه وروره جانه دومره د هغه خبر د غټ سړی ده چې موږ یې له سیوري ډارېږو موږ به هغه ته مخامخ خبره وکړو اظهار خوشحال نه موږ دا هیله کوو چې اظهار خوشحال صاحب چې کله ته هم په بروډ کې هغلته واک او صلاحیت لري په هغه بروډ کې داسې کار باید ونه سي چې یو سړی ته په خپله کته کې او بیا وروسته نارې پسې وایي چې خپله وتښتېده که نه دا ډېره نامناسبه کار ده دا ډېره نامناسبه خبره ده حاجي صاحب شاهین زه فکر کوم ستاسې خبرې خلاصې شوې وې هغه لایف ما سره شته ټول او نورې خبرې نه وي اول ته باید موږ نور خلکو ته وخت ورکړو رحماني صاحب هم راغی خبرې وکړلې رحماني صاحب ماخ کته که دغه دی ناست دی صحیح ده ماخ کته که ځکه خبرې وسوې هغه د یو څه ویلې تا د ده خلاف بل څه ویلې یو بل حافظ په نامه کس یو هغه بیخي ستا خبرو ته لیکل چې ته غلط وایې که نه اوس داسې خو نوس کولی چې موږ د چا خوله وتړو او دا هم نامناسبه ده چې تاسو دا وایي که موږ چې د جمهوریت دعوې کوو که نه همدې لپاره کوو چې هر څوک د نظر حق لري هر څوک حق لري چې خپل افکار وړاندې کړي خلکو ته که نه دا منل نه منل ستاسو ښه ده قبلول نه قبلول ستاسو خبره باسط هېڅ داسې یو څه نه دي کړي چې زه وایم چې والا یو څه یې کړي دي چې هغه ټولو ته تاوان ده مثلا زه فهیم صاحب تاسو نه هم پوښتنه کوم چې صاحب یو دقیقه خبره خلاصه کړم یو دقیقه حاجي صاحب شاهین یو دقیقه د باسط صاحب یو خبره ماته وکوه چې هغه د وطن د ملي ګټو خلاف یو دانه یې یو څه ووایي چې زه پوه مننه خیر سي د اوله ویډیو جوړه کړه وایي 2 کیلومتره خاوره پاکستان نیولې ده چې د ده نه وروسته پنجاب راوباسله صحیح ده دا اوس زموږ د وطن د ګټو خلاف ده او که د ګټو په طرف راته وښیه مهرباني هغه طرف زه درته وایم ګوره هغه لږ څه ویډیو کړی ویډیو یې اوس هم په خپل پروفایل باندې پراته ده حاجي صاحب شاهین هغه دا خبره نه ده کړې چې نیولې ده هغه درته چې نقشه کې خپله کړې ده او هغه درته ثبوت وړاندې کړی ده حتی هغوی چې څومره ایمیلونه کړي ول حتی بي بي سي په هغه باندې ریپورټ کړی دی ورسه اوس هم بي بي سي سایټ کې پروت دی هغه هلته هم داسې خبره نه ده کړې چې دوی راغلي دي نیولي دي حتی دا غوښتنه یې وکړله چې لاره دا ده چې د امارت مسؤلین باید لاړ چې دغې کرښه کې ودرېږي هلته چې څوک هر څوک چې هغه ځایي چارواکي یادونه یې وکړله که نه دوی دې دا وښایي چې موږ او تاسې بحث و اظهار خوشحال صاحب خیر دی په نوبت به خبرې کوو موږ او تاسې بحث خبره نه ده په همغه ورځ نه ته به خبر خلاصه کړې په همغه ورځ باندې دې موږ او تاسې بحث و اظهار خوشحال صاحب یو بل قسم هم راوخېځه که په یاد دي وي نه پوهېږم هغه بروډ کې ته وې که نه وې دغه هغه ته زه ور وختمه ما ورته ویلې چې دغه مالي خان حاجي چې هغه ته تللی ده دغه دا کومه ساحه کې چې تا هغه جوړ کړی ده دغه ویډیو دې جوړه کړې ده دغه کوم کلیپ چې تا جوړ کړی ده دلته خو مالي خان حاجي ولاړ ده دا ویډیو وایي مالي خان حاجي نه ده تللی دا خبره یې اصلا را سره منله نه مالګوره دا دروغ مه وایي د خدای خاطر وکړئ که کله موږ او تاسې افغانان یو بل ته صحیح ده دلته به مشکل لرو ته به د ما سره د ما د نظر خلاف یې زه به د تا د نظر خلاف یم خو د وطن خلاف خو مه کېږئ که نه د وطن د خلاف ته اوس ګوره دا خبره کوي چې ده ویلي دي چې دغه هغه پاکستان 2 کیلومتره په خپله نقشه کې راوستله نیول نقشه کې راوستل دا ټول یوه معنا ورکوي و قربان مسمه که چېرته دا بدله نه معنا ورکوي خو ته راته ووایې چې بدله معنا ورکوي ګوره ښه بي بي سي په ده باندې ریپورټ کړی او که نه یې وکړی حاجي صاحب شاهینه بي بي سي په همدې موضوع ریپورټ کړی او که نه یې وکړی د اظهار خوشحال د ویډیو نه وروسته نه غلط وایي که نه حاجي صاحب شاهینه غلط وایي بي بي سي پې ریپورټ کړی او نورو رسنیو ریپورټ کړی او حتی ګوګل کې چې نقشه کې وهل هغه ساحه د پاکستان مربوطه ښودله هغه لږ له ښه نیته دا کار کړی له بده نیت یې نه دی کړی دا چې ته ورته په بد نظر ګورې چې نه ولا دا خلاف کار کړی دی د ملي ګټو دا ستا نظر دی مګر زه درته وایم چې هغه
دغه کار چې کړی په همدې خاطر چې دغه خاوره باندې زړه درد کړی دغه خاوره باندې زړه درد کوي او وایي چې باید دا زموږ خاوره ده ولې پاکستان په خپله نقشه کې راولي کنه هغه په خاوره باندې ته اظهار خوشحال صاحب زه بالکل د تا سره منم دا خبره مې در سره ومنم ما خپله خبره واخیستله صحیح ده تا په هغه باندې ما خپله خبره واخیستله اوس یو سوال له تا نه لرم د ملګري په حیث باندې د یو افغان په حیث باندې د یو خوستي ځوان په حیث باندې یو څوک راجګېږي په انټرنیشنل کې کینی د انټرنیشنل سره مرکه کوي یا د بل تلویزیون سره مرکه کوي په دغه نامه باندې چې ته خو جمیل باسط صاحب یې تا دغه کار کړی ده دغه په کوم اساس دې کړی ده وای دغه طالبان د دې باندې نه توانیږي دا خاورې په حقیقت نیولې ده نقشه راباسي دا څنګه د افغانیت خبره ده څنګه ښه نیت ده چې ته د یو داسې تلویزیون سره مرکه کوې چې هغه تلویزیون اصلا د افغانانو خلاف د ما او د تا د کلتور او د پښتو او د عنعنې خلاف ده دا د نیولو خبره هغه وخت کې هم نه ده سوې وروسته هم نه ده سوې او نه کومه مرکه کې سوې شاهین صاحب دا خبره زه در سره ځکه نه منم چې ما هغه مرکه هم اورېدلې ده ما د هغه ویډیو هم کتلې ده ما د هغه ویډیو شیر کړې هم ده په فیسبوک کې ما ټوله اورېدلې ده که د نیولو خبره وای او هغوی نیولې وای اول ما خبره کوله خو هلته د نیولو خبره هغه سړي نه ده کړې چې پاکستان راغلی دا خبره یې نیولې ده هغه ته د نقشې خبره کړې چې دې خلکو نه او حتی هغه لږ درته هغه څومره چې دوی کوم میاشتې نه کوم کال نه شروع کړې وه چې دوی نړیوالو ته دا قناعت ورکړي چې دغه ځمکه د دوی ده او د دوی په قبضه کې ده کنه هغه هم ټول درته راکړي د بي بي سي ریپورټ دا هم درته راخیستی او کومې میلونه چې ول دا هم درته راغلي ول کنه نو دا کار ته څه فکر کوي چې د له بده نیته کړي خو ښه نیت نه یې کړي خو په دې وطن باندې د زړه درد یې په دې خبره باندې ځکه چې په دې خبره باندې خو موږ په لکهاو شهیدان ورکړي دي ولې په دومره اسانۍ داسې یو پوسټ اوسپارو چې هغوی په ورځ په موږ باندې بمباریانې کوي خوشحال صاحب محترم وروره په ځای د دې چې د یو ویډیو ثبت کوله او راوړی په خواله رسنیو کې شیر کوله خبر دا نه و چې په کابل کې هلته مطلب چارواکو سره اړیکه نیولې وه ځکه دی خو وایي چې زه په اړیکه کې یم استخباراتو سره مې ما دفاع خپله څو ځل دا خبره کړې ده او هغوی ته مطلب دغه معلومات ورکړي وای کوم به ګټور راغلی ستا په فکر باندې ګوره شاید دا یې هم کړي زه نه وایم چې کړي به یا به نه کړي د دې هغه زه نسم کولی تایید یې نسم کولی چې باید کړی وای کنه شاید دا کار یې کړی شاید تماس یې کړی شاید نه یې کړی د باندې زه نه وایم خو هغه څه درته وړاندې کړل تا ته مخې ته کېښودل څه نړیوالې میډیا ویلې څه دعوه سوې وه څه په نقشه کې وه څه نړیواله نقشه کې وه موږ ته نړیواله نقشه مهمه ده وسړیه صحیح سولم احسان خوشحال صاحب دغه به ټولې در سره ومنس بالکل دا سړی له افغانستان نه په کوم دلیل باندې له دا وظیفه یې په کوم دلیل پرېښې ده ته د دې شي نه خبر دا سړی وځورول سو بیګا ته به زه له هغه سره بحث په دغه باندې وکړم ځکه تا سره ځکه نه کوم اظهار خوشحال صاحب ما داسې کوم معلومات دي دا به زه درته ووایم صحیح ده نه خیر ته ځکه معلومات ما راته وایې چې بیا به زه تا ته داسې خبرې وکړم اتې به ته خفه یې رانه نه خدای دې ګوره زه یو شی درته وایم ښه زه په څه خفه کېږم کله چې زیان یې ټول ولس ویني ټوله خاوره ټوله جغرافیه یې ویني په فرد باندې خبره به ذکر نه کوو او غږیږو به هم نه ورباندې بس زه ډېر بحث به نه کوو کله چې جمیل و هغه خپل جواب خپله ښه ویلی سي او زه باور لرم چې دا خبره یې څنګه کړې ولې کړې دا تاسو نه پوښتنه وکړئ شاید ټوله درته ووایي صحیح ده پاچو شړلی ولې ده د باندې دونه خبر یم چې هغه لږ هلته ډېر وځورېده ډېر وکړېده ځکه دی نه راوتاوله کې کله چې راووته نو دی ډېر کړېدلی او حتی دونه کړېدلی و چې دا ذهني توازن یې د لاسه ورکړی و صحیح ده نو کله چې یو انسان زه درته اول زه خپله وایم شاهین صاحب زه 2022 پورې په افغانستان کې وم والله چې ما سره د فرانسې ویزه وزه نه یم راغلی ګوره قسم مې درته وخوړه سارګر په نامه باندې زه درته اوس وایم یو دقیقه سارګر په نامه باندې یو کس د هغه وخت کې د استخباراتو د نشراتو رئیس و شاید تاسې وپېژنئ که د رحماني صاحب دواړو خو به یو حتما پېژنئ اوس هم سره رسنیو کې ما پسې ټلویزیون ته راغی زه هغه وخت کې د نشراتو مسؤل وم ما ته ویلې وایي چې هغه ده یو موږ موسیقي نشر کړې وه وایي دا دې ولې نه ده بنده کړې ما ورته تا خو ما ته مکتوب نه دی راکړی که نه په بله خوله نه زما همکارانې ولاړې وې وایي خوشحاله وایي قسم داسې نه ویم ریاست کې دې اچومه وایي چې چل ریاست کې اچومه چې خدای پاک دې رانه پوښتنه ونه کړي ګوره سارګر هم ژوندی د زه هم ژوندی یم ما ورته ویلې ما ولې اچوه شاته علي فضل کریم نه هغه واچوه که نه همدغسې مې ورته ویلې د خبر د نیوز منیجر عابد احساس اوس هم په افغانستان کې ده ستاسو یو برخه کې کار کې نه غواړم بحث ورباندې وکړم نو هغه را سره ولاړو ما ورته ویل چې ورسې هغه علي فضل کریم ولې نه اچوي څلوېښتم ورځ ما ولې اچوي وایي ما ته وایي نشراتو مسؤل ته یې ما ته ورته ما ته رسمي مکتوب راولېږه زه دا کار نه کوم خو اختیار زه یې توهین کړم ما ورته نن مې ابدا وروستۍ خبره ده نن مې وروستۍ سارګر خو له وروسته که ما ته معلومات ودرېږه اظهار همدا وروستۍ خبره وکړم یو لحظه ګوره
ما په همغه ورځ چې زه مې د همکارانو په منځ کې ډېر توهین او تحقیر سوم ما ورته چې نن به مې وروستۍ ورځ زه استعفا کوم دا ټلویزیون د زمانه دی پکار په همغه ورځ ولاسې مازدیګر و ما استعفا وړې خپل رئیس میخي ملي منم زه لاړم اتې ګوره خوشحال صاحب ګوره لننه پورې څارګر به تا نوم زویم نه اخیستی خو څارګر به زویم کېدای شي د تا په وجه لا وظیفې هم لرې سوی وي تا په وجه باندې هغه له وظیفې هم لرې سوی او له دندې هم کېدای شي ګوښه سوی وي کېدای شي د تا خبر ورته رسېدلی وي تا هغه خو دا بېانصافي ده چې موږ دلته یو چا باندې هغه کوو بیا بیرته پوښتنه نه کوو چې د دې سړي سره وروسته څه شی وسوله څه خبره وسوله هغه ځای نه یادوو هغه فهیم صاحب دا ځای یادوو چې زه په دغه وجه باندې را لرې سومه جمیل باسط صاحب وایي هغه اظهار خوشحال صاحب تا سره یو موبایل ده په تا کې د دغه موبایل کې زه یو سوال لرم یو هوایي سوال کوم دغه موبایل ډیټا زه راخلم د تا یو دښمن ده یا یو څوک ده د تا خلاف ده د تا شخصي شیان دي پکې د تا د فامیل شیان دي پکې دا زه یو چاته ورکوم فهیم ورور یو دقیقه شاهین صاحب فهیم ورور مدیراتوران نه دي هیله وکړه زه دلته تا بوټه موږ راځو تا میلمانه لکه تا ورور لکه فامیل غوندې یو هر دقیقه موږ ښکته خطا کېدا ولې وروره دا به بېعزتي ده دا داسې فکر وکړه زه په خپله لغت ورکړم ته شو کې بشیر ته ستا پیغام ملګرو هیله کوم زه فکر کوم مرګ خپله کې وتې زه بخښنه غواړم شاهین صاحب زه د دې باسط په خو څارګر یو دی کوم ملګرو چې خبرې نه کړي هیله کوم ملګرو مخ ښکته کوي ځکه دا ټول حق لري خپل د هغه نظر خپل وړاندې کا موږ شاهین صاحب او خوشحال صاحب سره پریښي دي ګوره موږ مداخله نه کوو خو دغه څارګر صاحب څه ویل غواړي دته به زه د باسط د ملي خیانت په شکل باندې ابل ورسېدی تاسو سره تاسو څلور وړه لایف وایي ګورئ دی ځان راځي انجن تخنیکي انجینر او چې شی ځان معرفي کوي دی ګوره د پاکستان دی دا کولی تاسو لایف کې هغه لایف هم ګورئ ریکارډ ده چې د پاکستان دغه کوم راځي دغه حمله چې کوي په افغانستان کې د مړي معلومیږي هر شی معلومیږي ولې دوی چې وایي موږ په پاکستان کې یا په مقبوضه افغانستان کې اخواته کوم ډرون حملې کړي دي د هغو نه مړی معلومیږي نه هغه ځای را معلومیږي که نه او په ټوله کې دوی دغه د افغانستان ابابیل ډېر یو عادي شی وګڼه داسې یو رقم سپک او داسې یو رقم ارزان او داسې یو رقم بې کنټروله شی مطلب معرفي کوو بیا بیرته تمه دا هم لرئ چې ولې هغه خواته مړي او هغه خواته جایونه نه ښکاري میډیا کې هغه د باسط غوندې خلک په میډیا کې نه لري هغه همغسې خلک لري چې دروغ رښتیا کوي رښتیا دروغ کوي د منګ خلک د باسط د وطن قدر ځان ته وایي بیا اظهار الله ورپسې بل قدر ځان ته وایي ژورنالست بیا ورپسې آصف ځواک بل قدر ځان ته وایي او بیا په ټوله کې دغه د غیر منطقي خبرې تاسو تاییدوئ ورسره اوس به ما تاسو په تاسو باندې د پوهه باندې شک نه راځي چې تاسو دغه نه بدتر یاستئ یا تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې یو د یو خبر وکم آیا تاسو فکر کوئ چې په افغانستان کې مسلکي خلک فقط همدغه یو باسط ته چې په دې ابابیلو باندې خبرې کولی شي نور په افغانستان کې کوم تخنیکي خلک نشته دلته انجینران نشته ده او دغه ابابیل چې کوم هلته په افغانستان نه ورلیږل شوي دي دا تاسو راخلئ په خپل یو لایف کې دروغ ګڼئ او یو عادي شی معرفي کوئ دا د افغانستان نظامیان او دا تخنیکي نظامیان دا مسلکي خلک دا تاسو ټول دوی پورې یو خاندان نه کوئ تاسو ځانونه تر دوی پورته نه ګڼئ دا باسط ځان نه دې پورته نه ګڼي دا ملي خیانت نه ده سرکار صاحب تاسو زما هیله همدا ده چې یو خو دا ده چې کله په یو شي باندې دعوه کوو خبره کوو باید په خپل نوم راسو په خپلې څېرې راسو خبره وکړو چې موږ پوه سو چې موږ دا افغان ده دغه څېره ده دغه قواره ده دغه اصلي نوم ده دغه پروفایل ده که نه نو دا به خوند وکړي که نه اوس سارګر هلک راغلی زه نه پوهېږم چې دا خلیلي صاحب چې کیمره خلاصه کړې ما دا 8 کاله په یونان کې یو ځای سره تېر خیر ده مشکل خو نشته زه دا وایم که نه کله چې د مبارزه کوي بیا په چا نیوکې کوي بیا په چا نقد کوي زه فکر کوم دا مناسبه لاره ده چې راسې خپل تصویر باندې راسې دا ډېره مزه کوي ځکه موږ به تا وپېژنو ته به موږ وپېژنې که نه باسط چې دا کار کړی په پټ مخې نه ده کړی په مستعار نوم یې نه ده کړی په مستعار اکاونټ یې نه دی کړی که نه خپل فکر تاسو کیمرو باندې د افغانستان تخریب کوئ موږ په بندو کیمرو باندې د افغانستان په بره باندې خبره کوو اوس نو موږ ته څه ضرورت د کیمرې خلاص سارګر هلکه ګوره ښه
زه نه وایم چې ته د افغانستان هغه مه کوه په فایده باندې کار مه کوه یا د افغانستان ښه والی مه بیانوه یا د افغانستان د خلکو یا د طالبانو صحیح ده ویې که نر غوندې وکړه چا باندې کړی وکړه خو داسې مه کوه چې ام مستې خرڅه مخ پټوي دا نه کیږي مستې چې خرڅه مخ به نه پټوي دغه کومه خبرې چې ما وکړې دا تاسو په لایف کې ونه سولې دا خبرې تاسو رد کوئ. اوس دې کې مشکل چې ده مشکل دا ده خپل ګوره د خپلو ابابیلو پورې خندا ده. فهیم صاحب د عباس ډېر د صاحب په منځ کې ګوره شخصي شعور د عباس چې په دغه سیمه نه شخصي ټولو خبرو ته غوږ ونیسو اصلي موضوع شخصي راغلو. شهزاد صاحب دا بحث نور ختمو سرګرو ته کمره خلاصه کړه شهزاد صاحب خوشحال ور پرې چې هغه ځواب ما سره ډوډۍ خوړله د پوښ له تاسو سره ما حسابي پاتې ده. او خوشحال صاحب مهرباني ګورې ښه که جمیل دا خبره کوي که نه چې ولې دا مړي سسول دا مړي نه ښکاره کېږي دې کې مشکل چې وینې ته زه وایم چې هغه خلک راځي زما ملکي خلک بمبارۍ زما مړي او شهیدان ټول معلوم دي او د هغې نامعلوم دي ولې نامعلوم سي کله چې موږ دومره قوي استخبارات لرو که نه چې هلته ښه ټارګېټ ویشتلی سو پیدا کولی سو په نښه کولی سو حتی د داعشو یا د نورو پوځیانو یا د دوی مشورتیانو هر څه چې ګڼئ که نه د دوی ځایونه پیدا کولی سي ولې دونه نوس کولی سي د دوی مړو انځورونه را پیدا کړو دا دنیا ته مو ښیو خلکو ته یې مو ښیو او خپل ولس ته یې مو ښیو دې کې مشکل چې ده سارګر خلک ګوره اظهار صاحب دلته د نړۍ ټولې هغه د میډیا راځي د خپل پاکستان میډیا دا تاییدوي معتبر سرچینې دا تاییدوي چې و دا ډرون سوی ده دا تلفات اوښتې دي بیا تاسو من حیث د افغانانو ولې ځان ته دا اجازه ورکوئ ولې رد کوئ. سارګر جانه ګوره د پاکستان رسنۍ ما تعقیب کړي همغه ورځ کې هغوی تایید کړې نه ده هغوی وویلې چې ډرون راغلی موږ شنډې کړې موږ وویشتلې حتی د ډرون تصویرونه نشر کړل چې دغه تصویرونه دي دغه عکسونه سوشل میډیا کې اوس هم پراته دي که نه درې څلور دانې مې شنډې کړي سرګر وروره دا بحث والله که په دې باندې ارزي بالکل یې مشتري فهیم صاحب هیڅ افغاني باید مخالفت ونه کړه دا چې لږ تلفات یې راولي که ډېره راولي هغه بېله موضوع ده. هر افغان چې دا خبره کوي چې دا نه دي ویشتل شوي زه فکر کوم دا د افغانستان ولس د افغانستان جغرافیه سره خیانت کوي. فهیم صاحب محترم یو خبره زه کوم یو بخښنه غواړم ګورئ زه د خوشحال صاحب ویډیوګانې اورم وینم یې په افتخار کوم یو ویښ ځوان ده یو غښتلی ځوان ده همیشه د افغانستان په دفاع کې خبرې کړې دي هیله کوم چې د هغه سړي پړله په ده ما اچوئ د هغه سړي فکر بیل ده د فکر بیل ده د ځواک صاحب دا اوس دلته موږ عباس راوړو داسې بیخي بل خواته وړو دلته اوس دا کوم ملګري چې هغه باندې نیوکه کوي دا کوم ملګري چې په هغه نیوکه نه یو دقیقه دا کوم ملګري چې په هغه نیوکه کوي خوشحال صاحب چې دی هغه دفاع کوي چې هغه دا غلطه نه ده کړې ملګری ده افغانستان کې ملګری افغانستان کې نه د ملګری ده زه پوهېږم علي صاحب شینواري صاحب کله چې د افغانستان باس راځي بیا نه موږ ملګری پیژنو بیا موږ خپلوان پیژنو هغه په دې اساس باندې چې ګوري په دغه میډیا کې هلته یو بل هم دی چې دغه ټول ملګري هغه کنځلي دي ټول توهین کړي دي او لږ صبر وکړه هلال صاحب خو لږ صبر وکړه د خبره خو زما خلاصه شي مې راته وروره زه ولکه داسې خبره وکړم چې خدای ناخواسته د کوم ملګري توهین تحقیر پکې زه بیا دا خبره کومه چې خوشحال صاحب